بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. رفیع الله میری متا سره دی پنتول نه خونه تاسو ته په دغه ویډیو کې چې دوستانو د منظرې طریقه خیمه څنګه تاسو کولی شئ په ورکشاپ کې او منظره جوړ کړئ. د منظرې هدف دا دی دوستانو چې څنګه تاسو کولی شئ د شیپونو څخه په ورکشاپ کې استفاده وکړئ. د منظرې جوړولو لپاره دا ول لازم دوستانو نوې فایل خلاصوم چې نوې فایل د خلاصولو طریقه شارټکټ طریقه چې د کنټرول ان وهمه یا لاړ شي فایل ته د فایل نه نیو انتخاب کړئ. زه راځم کنټرول ان وهمه بیا یو فایل چې د دوستانو د 2500 950 4200 250 په اندازه باندې یو فایل تاسو ساز کړئ چې دغه اندازه چې د پکسل ورته انتخاب کړئ. بیا ریزولوشن چې د دوستانو څنګه تاسو ته ما ویل چې د هر فایل ریزولوشن پورته وي دغه عکس کوالټي چې د هغه صحیح راځي. ریزولوشن دغه یونیسل چې دا ورته مناسب دی. کلر موډ RGB ورته انتخابوم او بیک ګراوند کنټینټ چې دا ورته زه وایټ انتخابوم. کریټ باندې کلیک کوم. نوې فایل چې د ماته جوړ شو. د نوې فایل د ساس کول نه پس چې د دوستانو اول چې زه راځم دلته زه یو چمن چې د هغه زه وباسم. چمن چې د تپې په شکل باندې دی. اوس زه راځم دوستانو رنګ ورته انتخابوم. دغه رنګونه چې دي دغه پلیټ چې ما جوړ کړی د دې څخه زه کولی شم چې رنګونه زه انتخاب کړم. اول زه راځم په دې زه کلیک کوم دوستانو دغه رنګ زه انتخابوم چې دلته تاسو ته کلر کوډ چې دا هم چنن ښیي اوکې. او بیا چې د دوستانو په دغه بیک ګراوند باندې زه کلیک کوم او دغه رنګ چې دا ورته زه انتخابوم. بیا دلته زما دوستانو بیا چې د دوستانو زه راځم شیپ ټول چې دی هغه کې الیپس رانیسم. یو رسم دلته زه وباسم تر دې حده پورې. د دې سټروک چې دا ورته زه نن یا صفر انتخابوم او د دې رنګ چې د دوستانو دوه کلیک کوم په دې باندې دغه رنګ چې دا ورته زه انتخابوم. بیا مفتول راخلم دا لږ داسې نږدې کوم. د دې نه اوس زه غواړم چې کاپي واخلم دوستانو الټ نیسم ورسره دا زه کاپي کوم. بیا دوه کلیک په دې کوم دوستانو. بیا راځم دغه رنګ چې دا ورته زه انتخابوم. چونکې دغه ساحه چې د دوستانو په دغه ساحه چې رڼا لګېدل نو دا چې باید اول راشي یعنی نشته د دوستانو ځکه چې روښانه ده دا ورته دا ول انتخابوم. دا چې دا مخې ته راولم دوستانو نو دا چې اوس شاته دی دا د انتخابوم دا لاندې داسې راکشوم. کله چې تاسو دغه لیر انتخاب یو لاندې راکش کې تاسو ته دلته ابي خط ښیي. ابي خط چې څنګه تاسو ته خو دغه لیر چې ورته پرېږدي نو دا لیر چې دا شاته دی. دا لږ نور هم داسې لاندې کوم دا هم چنن داسې. بیا راځم دوستانو دا بل لږ نور هم زه غټ کوم. کنټرول ټي وهم تر دغه ساحې پورې دا بل لږ لاندې کوم. اوس دغه تپې نه چې یا دغه ساحه چې د دې نه زه کاپي اخلم دا زه بیا الټ نیسم دوستانو او دا دلته پرېږدم تر دې ځای پورې. د دې رنګ ته چې زه تغییر ورکوم زه راځم دوستانو دغه رنګ چې دا ورته زه انتخابوم. بیا راځم په دې دوه کلیک کوم دا ورته انتخابوم کلیک اوکې. بیا راځم خپل فایل ته. اوس چې راشم دوستانو دوه کلیک وکوم دغه رنګ ورته زه انتخابوم اوکې. بیا راځم دوستانو چون دغه ځای چې دا لرې دی نو دا ډارک دی دا ټولو نه شاته را خطا کوم تر دې ځای پورې دا د انتخابوم دې حده پورې. دا وګورئ دوستانو دا به لږ لاندې کوم چې لږ نور هم ښایسته شي. تر دغه ځای پورې دوستانو. اوس چې دوستانو زه راځم اسمان چې دا ورته زه وباسم. دغه اسمان تاسو کولی شئ چې د کار په شروع کې اول هغه جوړ کړئ مشکل نشته. بعدا هم کولی شئ کومه خبره نشته. د دې کار لپاره زه راځم دوستانو دغه بیک ګراوند چې دا ورته زه انتخابوم. اول چې د اسمان رنګ دلته ما راغستی دوستانو دغه رنګ چې دا د اسمان رنګ دی په دې زه کلیک کوم. دا رنګ ورته بیا زه انتخابوم کلیک اوکې. بیا راځم خپل فایل ته. اوس زه کولی شم چې دغه اسمان رنګ د ګریډن له طریق نه زه کولی شم چې دا یو اسمان جوړ کړم چې دوه طریق نه زه کولی شم. که چېرته زه راشم دوستانو دغه ټولز ته په دې راسته کلیک وکړم دغه ګریډینټ چې دی دا ورته زه انتخاب کړم. بیا دلته راشي دوستانو دغه بیسیک چې دی دا ورته انتخاب کړئ او بل چې دی دوستانو دغه ریورس دا ورته انتخاب کړئ او رنګونو ته تغییر ورکړئ هم کولی شي. که چېرته زه راشم دوستانو د دې طریق نه زه نه غواړم چې دا کار وکړم بیا زه راځم دغه اجسټمنټ لیر باندې زه کلیک کوم. بیا ګریډن باندې زه کلیک کوم دوستانو. اوس چې دی دوستانو زه راځم په بیسیک باندې دغه زه انتخابوم اوکې یو کلیک کوم. بیا چې دا زه دې ساحې پورې زه کلیک کوم دوستانو.
د دې رنګ چې د دوستانو د دې رنګ د پاس طرف ته چې د آسماني رنګ دی لکه لاندې چې د شین دی د په دې 2 کلیک کومه د غواړم چې دغه ساحه چې د سپین شي ګوره 2 کلیک په دې کومه دوستانو بیا دغه سپین رنګ ورته انتخابوم اوکې او دغه چې دغه انګل تاسو کولی شئ چې دغه انګل په هر اندازه باندې تاسو پرې دی مشکل نشته زه راځم خپل اولنې حالت ته چې دی ته پرېږدم په دغه شکل البته بیا اوکې دینه پس چې د دوستانو زه راځم غر رسموم د غر رسمول لپاره چې د دوستانو بهترین لاره چې د دلته زه راځم راسته کلیک کوم دغه لیست ټول چې تاسو د فوټوشاپ کې ښودلو په دې طریقه نه مونږ کولی شو دا ورته انتخابوم بیا راځم دوستانو نوې لیر چې دا زه کریټ کوم د لیر ټولونه پاس اچوم زه اوس راځم یو غر وباسم دوستانو تر دې ساحې پورې داسې راځم تر دغه ځای پورې دې ته زه رنګ ورکوم دوستانو زه راځم خپل دغه کلرونه ته دوستانو دغه چې دی د غر کلر دی دا ورته زه انتخابوم اوکې او دغه 2 کلیک کوم دلته دوستانو دغه رنګ هم چې دی دا هم د غر دی دا زه ورته اوکې وهم دلته راځم اوس چې د دوستانو دته زه رنګ ورکوم 2 طریق نه کولی شو چې دته رنګ ورکو یو د شارټکټ له طریق نه چې الټ بک سپیس وهم دته رنګ ورکول شم که چېرته بیرته دوباره کنټرول زیډ وهم بیا راشم دوستانو دلته په دې راسته کلیک کوم دغه پینټ بکټ ټول چې دا ورته دا انتخابوم یو کلیک کوم دوستانو دلته دته ما رنګ ورکړه اوس زه غواړم چې دا زه ډي سلیکټ کړم یعنی دا سلیکشن چې دی نه زه خلاصوم نو د دې شارټکټ چې دی کنټرول ډي دی که چېرته تاسو د کنټرول له طریق کنټرول ډي د شارټکټ له طریق نه تاسو نه کوئ نو بیرته دوباره کنټرول زیډ بیا راشي سلیکټ دغه ځای کې چې دوستانو ډي سلیکټ دا ورته انتخاب کړئ تر څو دغه سلیکشن چې دا ختم شي بیا راځم موف ټول ورته انتخابوم دغه ساحې پورې راولم چونکه غر چې دی دوستانو همیشه چې دی دا په شا طرف باندې نو دا ورته انتخابوم دا ټول نه داسې لاندې راولم تر دې ساحې پورې دوستانو تر دې ځای پورې دا ورته زه لږ نور هم داسې کوم چې تر څو هغه یو ساحه چې د هغه ښکاره نه شي کنټرول ټي دا به لږ داسې وکړم اوکې بیا دې نه زه یو کاپي اخلم دوستانو دا زه انتخابوم الټ نیسم ورسره دې نه ما یو کاپي واخیسته زه غواړم چې د دې رنګ ته تغییر ورکړم دوستانو اپسیټ له طریق نه هم کولی شم چې دا لږ تت کړم بیا زه راځم په دې زه کلیک کوم بیا زه راځم پین بکټ ټول زه ورته انتخابوم دغه رنګ چې دی دوستانو دا په دې زه کلیک کوم اوس چې الټ بک سپیس بیا ووهم د دې رنګ چې دی دا تغییر خوري بیا کنټرول ډي دا چې دی لږ دلته راولم دا بیا چې دی لږ شاته راخلم چې تر څو ښکاره شي دا غر چې دی د دې غر نه چې دی لږ شاته تر دې ځای پورې دوستانو او دې نه زه یو کاپي بل اخلم دا به دلته راواخلم داسې د دې رنګ ته هم تغییر ورکوم کولی شم چې د له طریق نه مو کوم او له فل له طریق نه هم بیا کنټرول نیسم دوستانو بیا زه راځم دې باندې کلیک کوم دا به لږ نور هم روښانه کړو الټ بک سپیس وهم بیا کنټرول ډي دا به لږ لاندې راخل خطا کوم دوستانو چې ټول همداسې لاندې ښکاره شي بیا راځم دوستانو الټ نیسم دې نه یو کاپي اخلم د غر چې دی دغه ساحې پورې زه راولم او دا چې دی ټول نه زه لاندې کوم داسې دا به لږ داسې کو دوستانو د دې نه پس چې دلته زه یو څو دانې ونې راوړم تر څو دغه منظره چې د نور هم ښایسته شي د ونې د راغستلو لپاره چې د دوستانو مونږ کولی شي د پینټول نه استفاده وکړو چون دغه ونې چې دي دا په فوټوشاپ په شیپونو کې الریډي موجود دی نو ضرورت نشته چې ونې چې دي هغه ساس کړو ورته د دې کار لپاره زه راځم دوستانو دوباره دغه شیپ چې دی دا زه ورته انتخابوم کسټم شیپ ورته انتخابوم دلته که چېرته تاسو وګورئ ونې شته مونږ سره لیکن زه دغه ونې چې دي دا زه نه غواړم دلته په فوټوشاپ کې چې دی په نوي ورژنونو کې چې دي دوستانو ډېر موږ ښایسته شیپونه لرو د نورو شیپونو د راغستلو لپاره چې دی زه راځم وینډوز ته بیا راځم شیپ ته
دغه ځکه چې د په دغه درې نقطو باندې یا په دې خط باندې تاسو کلیک وکړئ دوستانو بیا راځم لیګسي شیپ ان مور باندې زه کلیک کوم دغه لیګسي شیپ ان مور چې دا د پخوانی فوټوشاپونو چې کوم شیپونه دي هغه هم پکې شته او نور شیپونه چې دي دا هم پکې شته په دې ځکه کلیک کوم دوستانو بیا راځم 2019 شیپ باندې کلیک کوم دغه کنفایر ټریس چې دی په دې ځکه کلیک کوم دغه ونه چې دی غواړم چې دغه ونه زه دلته راولم په دې ځکه کلیک کوم دوستانو دلته راځم کش کوم تر دې ځای پورې بیا دا استبندوم دې سره زه شفت نیسم دوستانو تر څو دا زه لږ غټ کړم دا ونه البته تر دې حده پورې بیا اوکې باندې کلیک کوم بیا راځم موف ټول رانیسم دوستانو دا ته لږ تغییر ورکوم ځای ته بیا راځم دوستانو په دغه دوه کلیک کوم د دې ونې رنګ چې د دې ته زه تغییر ورکوم داسې چې د شین رانیسم داسې البته دې سره به لږ فرق کوي دا به لږ ډارک ونیسو تر څو موږ ته ښکاره شي چې دا موږ سره په نږدې مسافه کې چې دی دا دی دا به زه داسې انتخاب کړم اوکې بیا راځم دوستانو دغه شیفټ ونیسم د دې چې کوم سټروک دی هغه زه ورته بندوم دغه ځکه چې د دوستانو دا ورته انتخابوم او دا ورته انتخابوم یا نن چې د دې سټروک چې دی هغه بند شي تر څو بد ښکاري بیا راځم موف ټول انتخابوم دا ونه چې دی دلته زه راولم داسې تر دې حده پورې بیا دې نه زه کاپي اخلم الټ نیسم دوستانو دې نه زه کاپي اخلم بیا کنټرول ټي وهم دا لږ کوچنی کوم شفت ورسره نیسم تر څو دا شکل چې دی دا خراب نشي بیا اوکې دا لږ زه دلته راولم تر څو داسې ښکاره شي چې دا قطار کې دي بیا دوه کلیکه کوم دلته دوستانو د دې رنګ ته چې دی دا لږ زه روښانوم تر څو ښکاره شي چې دا د دې ونې نه چې دی دا ونه لږ شاته ده تر دې حده پورې بس اوکې دا ونه چې دی دا زه راخلم د دې ونې تر شا راولم دې نه پس چې دی دوستانو زه راځم دلته یو وریځ چې دی هغه زه رسموم د وریځ د رسمولو لپاره هم چې نن مونږ کولی شو وینډوز شیپ ته راځو دغه ځای کې دی مونږ لیکو کلاوډ CLOU دا وګورئ دا زه ورته انتخابوم دلته زه را ډریګ کوم یا را کاپي کوم بیا راځم دوه کلیکه په دې کوم دوستانو د دې رنګ ته چې دی سپین رنګ ورکوم اوکې بیا چې دی زه راځم دا ورته زه انتخابوم بیا چېرته ایډیټ ته بیا راځم ټرانسفر ان پت ته دلته چې دی دوستانو ډسټروی چې دی دا ورته زه انتخابوم اوس دا زه غواړم چې کوچنی کړم په دغه پوینټونو باندې تاسو کلیک وکړئ دا ورته لږ داسې څه کوي دوستانو اوکې بیا زه دا انتخابوم کنټرول ټي یا راشئ ایډیټ ته بیا همدلته چې دی فری ټرانسفر کنټرول ټي تاسو ته مې ویلي دا ورته زه لږ ګټوم تر دې ځای پورې دا به دې مخ نه زه کوچنی کړم تر دې حده پورې اوکې او دغه څه چې دی دغه وریځ چې دی دا د دې لیر راخلم ټولو نه پاس راولم تر دغه ځای پورې دغه ځای ته دا زه راولم د دې اپسټي کموم لږ چې صحیح ښکاره شي تر دې پورې دې نه زه کاپي اخلم اوس دا زه انتخابوم الټ نیسم ورسره تر دې ځای پورې دوستانو دا به کنټرول ټي وهم دا به زه کوچنی کړم بیا د لږ دې نه کوچنی کوم اوکې او یو دانه چې دی دلته راوباسه تر دې ځای پورې چې دا د دې ته انتخابوم د دې اپسټي چې دی دا نور هم کموم تر دې ځای پورې دوستانو دا و چې څنګه تاسو کولی شئ په فوټوشاپ کې چې دی یو منظره ساز کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره چې دی زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کې کاږئ تر بیا مو په خدای سپارم ښه وخت لرئ الله پامان